وطن د سرو ګلونو باغ دی، وطن د سرو ګلونو باغ دی، د مسافرو پکې نشته نصیبونه. سلام قدرمنو لیدونکو، ګرانو اوریدونکو او زړه ته رانږدې هیوادوالو، یوسف هیواد دوست یم له ډنمارک نه، د افغان غږ د راډیو تلویزیون چلوونکی. هیله ده روغ جوړ خوشحاله هوسا او بسیا اوسئ او له هر ډول ناخوالو، ناروغیو، امراضو او بدمرغیو نه لرې اوسئ. قدرمنو دوستانو، د دې اونۍ په یادښت کې موږ څو مطلب لرو او خپرونه اوږده ده، تر 2 ساعت پورې خپرونه ده، هغه به تاسو واورئ. خو دغه 2 خبرې دلته د یادونې وړ دي چې یو خو دغه چاقوبازي بیخي زیاته شوې ده. د چاقوبازي د افغانانو لخوا نه په دې اروپا کې چې موږ ګورو، په دې هېواد هغې هېواد دلته والته زیاته شوې ده. دلته په دې ډنمارک کې هم یعنې دغه ډول پیښې ثبت شوي دي او موږ یې خبرونه خپروو. په دې وروستیو کې د 1-2 کورنیو ترمنځ داسې پیښې شوي دي. که څه هم دغه وروستي 2 خبره چې دي دې کې نه ده څرګنده چې دغه خارجیان څوک دي، د کوم هېواد دي، اما خو ښه یعنې دا ډول خبرې ډېرې اورېدل کېږي، هم له جرمني نه اورو، هم له نورو د اسکندنوي هېوادو کې، همداسې په امریکې کې، په کاناډا او استرالیا او په پاکستان او په هندوستان او د شوروي اتحاد په مختلفو جمهوریتونو کې. یعنې دغه د شوروي اتحاد، البته په پخواني شوروي اتحاد په اوسنیو جمهوریتونو کې دې کې داسې پیښې شوي دي. بیخي دا ډېره جالبه ده. موږ هیڅ نه پوهېږو ولې دا څوک یې کوي. موږ دغه زه 25 کاله کېږي د ډنمارک کې دغه ډول پیښې هیڅ نه وې. دغه وروستیو 2-3 کالو کې دا ډول پیښې زیاتې شوي دي. دا رواني مشکلات دي. زه هیڅ نه پوهېږم چې دا ستونزه چیرې ده. موږ هیله لرو دلته په ډنمارک کې میندې او پلرونه دغه راز د افغانانو ټولنې او شوراګانې او مرکزونه چې دي او جمعیتونه چې دي دغه مسله په ډېرې مهربانۍ سره، په ډېر دقت سره او په ډېرې ژورتیا سره دا یاده کړي او د دې مخنیوی وشي چې دا ډېر بد عواقب لري. په دې کې خو د ټولو افغانانو نوم بدېږي، په دې کې خو د مهاجرت ستونزه د دې کډوالۍ دا ستونزه خو هرې کورنۍ ته پیدا کېږي. له بله خوا نه دا لکه یو درس ټولو ماشومانو ته په دې هېواد کې، هغې هېواد کې د ماشومان دغه ډول د چا خبره بدماشانو لنډغر رالویږي او اوسېږي په اروپا کې. دلته قانون ده، د قانون حاکمیت ده او د قانون حاکمیت نه یوازې دا چې دغه کس ته ډېره سخته سزا او د ډیپورت عکس العمل لري له ځان سره. د دې ترڅنګ یعنې باور وکړئ چې د نورو مهاجرو او کډوالو په منلو کې به هم ستونزې. هسې خو د افغانستان هر وخت کډوالو مهاجرین لري. حکومتونه بدلیږي، بیا هغه حکومت چې نوی حکومت راشي هغې نه بیا یو ډله تښتي، بیا یو څه وخت هغه حکومت بیا چې ګوري یو بل څوک راشي حاکمیت ونیسي، هغې نه بیا نور خلک تښتي. موږ تل په مهاجرت کې یو، خو چې مهاجرت کې یو لااقل په دا نورو هېوادو کې خو دا ژوند د ځان دپاره وکړه، هوساینه او بسیاینه د ځان دپاره. دلته نو څنګه موږ تربګني کوو یو د بل سره، د قوم او د ژبې او د منطقې او د یا د خپل منځ کې د کورنۍ ښځه او میړه او بچیان. د دې ته باید ډېر پام وشي. قدرمنو دوستانو، دا ډېره ضرور ده او که په دې باب موږ ته څه لارښوونه لرئ، موږ نه څه پوښتنه لرئ او غواړئ خپل هم په دې مسایلو کې برخه واخلئ، له موږ سره په خبرو کې کېدای شي چې موږ ته ټلیفون وکړئ وبخښئ او تماس ولرئ چې دې بحثونو کې په ګډه برخه واخلو. دا زموږ او ستاسو د ټولو مکلفیت ده، د بچیانو او اولادونو او ځوانانو سالمه روزنه او پالنه. بله خبره چې موږ کوله هغه دا ده چې کله چې موږ افغانستان ته لاړلو، دا زموږ ګروپ فیضه جان هوسا او زه او د 2-3 کسان نور چې تللي وو، خپل وطن هم ده، د پلار نیکه وطن هم ده. دا چې کوم حاکمیت ده دا موږ پورې هېڅ اړه نه لري. موږ د اعلیحضرت محمد ظاهرشاه له وخته دا زما په عمر کې دومره ډېر حکومتونه مو ولیدل، نه مو یو مو نه خپلوان و، نه مې د کاکا زوی، نه مې د ماما زوی چې زړه ورته خوشاله شي، او نه مو کوم دښمن و چې زړه ته بد شي. کنه
حکومتونه دي راځي به هغه د دوی خپل ستونزه ده چې څه ډول حکومت کوي او دا بیا بیل بحث ده چې موږ په دې بحث وکړو اما موږ په افغانستان کې یوې مهمه مسلې ته متوجه شو قدرمنو عزیزانو زه هیله لرم په کابل کې او په ټول افغانستان کې واکداران باید دې خبرې ته پام واړوي د کورنۍ چارو وزارت په افغانستان کې ښاروالۍ د اطلاعات او کلتور وزارت همداسې نور څانګې چې په دې پورې اړه لري مونږ به چې ښار ته لاړل په یو رستوران کې یو چای ډوډۍ هم خوړل یو څه اکثرا اردو ژبه استعمالېدله له موږ سره وایي دا چاول خورې او که نه خورې نه پوهېږم دود درته راوړم دود شي ووروړم موږ خو دود موږ نه څکو موږ چای څکو یا شودې او دوی دا شودو ته لکه چې دود وایي او چاول به پوه نه شو دا چاول څه ده چې وي موږ خپله په پښتو ژبه او دري ژبه کې نومونه لرو او دغه کسان چې راغلي که مهاجر دي افغان کډوال ول چې هلته ژوند کړی اوس راغلي دي د هغوی ژبه پې اغېزه کړې ده نو لطفا د خپله ژبه دې اصلاح کړي او دا باید یادونه وشي د ښاروالۍ له خوا نه ورته او د مربوطه حوزو له خوا نه له بلې خوا نه که چیرې بیا دانو د پاکستان اتباعي یا د ایران اتباع دي چې راځي هلته ایرانۍ ژبه او پاکستانۍ ژبه موږ ته استعمالوي دا د دې مخه باید ونیول شي یعنې باور وکړئ چې زه او د دغې خپرونې چلوونکي فیضه جان اوسا او د ازمن ګروپ ډېر هوټلونو ته لاړلو ډېر رستون په کابل کې موږ کابلیان زه د کابل یو زیږېدلی دغه او یا کلان ځوان یم زه په خبرو نه پوهېدم په دې رستورانونو نه مو چای خوړلی نه مو ډوډۍ ځکه نه پوهېدلو پرې اکثرا داسې شوي دي دې مسئلې ته ستاسو پام رااړو قدرمنو دوستانو لطفا په افغانستان کې په تیره بیا په کابل کې که عزیزان زمونږ د غږ اوري دا تر مقاماتو ورسوئ زمونږ دغه ویډیو لږ شیر کړئ در سره زه کوم اړتیا نه لرم دې لارې نه پیسې اخلم او نه دې خیسو کې یم چې یوټیوب کې یا نورو کې ماته څوک پیسې راکړي ما دغلته دا ژوند کړی په دې اویا کلنۍ کې تقاعد پیسې چې کېږي د راډیو هم پرې چلولی شم او خپل ځانم خبره دا ده چې دا شیر کړئ چې دغه زمونږ دغه خاطرات یا دغه یوه خاطره چې په دې خپرونه کې مې یاده بیا تر مقاماتو ورسیږي او دا د کلتور یوه ډېره مهمه برخه ده که نه لاس کاله وروسته به دلته ټول ایراني ژبه او یا پاکستاني اردو ژبه وي موږ خپله ځان ته دري ژبه لرو موږ خپله ځان ته پښتو ژبه لرو په تیره بیا پښتو ژبه په پښتو ژبه کې دا زما نیوکه او انتقاد هم دا و چې دلته زیات اردو استعمالیږي په پښتو کې نیمه پښتو وایي نیمه اردو وایي موږ هېڅ پرې نه پوهېږو خوشحاله نیکمرغه هوسا او بسیا اوسئ قدرمنو عزیزانو که غواړئ په دغه ټولو مواردو کې موږ ته راهنمایي وکړئ لارښوونه وکړئ او یا خپله په دې بحثو کې برخه اخلئ نو زموږ د ټلیفون شمېره ده 0045 21 23 93 ښاد او آباد اوسئ